اوس روزه کې د روزې ټول عبادت شامل دي. هغه روزې نیولم دي، هغه تراویح هم دي، هغه اعتکاف هم دي، او هغه چاله افطاری ورکول هم دي. دا ټول خبرې پکې. ثواب د دې رب العالمین فرمایي الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. چې روزه دا عبادت ما خاص ځان لای خو دې خاص زما او زما د بنده تر منځ دی. پدې یو الله پیږي او یو دا بنده پیږي. اوس الله جل جلاله فرمای چې دا روزه زما او زما د دې بنده په منځ کې عمل دی، او دا